السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کوشش وکوئ چې له دغه درې شیانو څخه په خپل ژوند کې زیاته لیدنه وکوئ. لومړی هسپتال یا کلینیک، دوهم زندان یا بندیخانه، دریم هدیره یا قبرستان. لومړی کله چې تاسو هسپتال یا کلینیک ته لاړ شئ نو تاسو پوهیږئ چې له هر څه څخه روغتیا او روغ صحت مهم ده. بیا دویم تاسو کله چې نو زندان څخه لیدنه وکوئ، زندان ته لاړ شئ نو تاسې هلته وینئ چې له هر څه څخه ارزښتمن او لومړیتوب آزاده ژوند او ازادي ده. دریم کله چې تاسو قبرستان ته لاړ شئ یا هدیرې ته نو هلته تاسو ته دا فکر او تصور راځي چې له دا ژوند بې فایدې او بې ارزښته ده. هغه ځکه چې دا نننۍ خاوره موږ او ستاسو پرې ګرځو نو دغه خاوره کیدلی سي چې سبا زموږ او ستاسې د ابدي ژوند بام یا چت وګرځي. نو ښه به دا وي چې موږ او ستاسو عاجزي غوره کړو، هر هغه څه چې موږ او تاسو ته الله جل جلاله راکړي دي په هغې باندې شکر او صبر وکړو، ځکه چې موږ او تاسې دې دنیا ته بغیر له یو څه څخه راغلي وو. نو دې دنیا څخه به موږ او تاسو بغیر له یو څه څخه ځو، لکه سره کوم چې پښتو کې هم متل ده وایي اخرنی کمیس چې ده جب نه لري. مننه.